ته زده کړي دي؟ جانه تاسو اسانه دي که نه؟ دومره سخت نه دي. اسانه دي. دومره مشکل نه جوړوي انشاءالله. سړی ووایي درس یې زده کولی شي. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو. وعلیکم السلام معلم صاحب. اوهو بریال جانه خدای دې خیر کړي. دا په لاس څه شوي؟ معلم صاحب پرون مې ملګرو سره د کرکټ لوبه کوله، نو د منډې په وخت کې راوغورځېدم، لاس مې ډېر سخت ژوبل شو. خدای دې روغتیا درکړي بریال جانه. خو ګوره په هره لوبه کې باید ډېر زیات احتیاط وشي، ځکه ځینې تېروتنې بیا ګوره نه جبرانېدونکې کېدلی شي. حتما همداسې کوم. مهرباني وکړئ خپل ځای کې هم کښېنئ. درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام او وخت مو بخیر. یو ځل بیا د کیمیا یولسم ټولګي ښوونیزه خپرونه کې زه همایون خان زازی او زما ګران زده کوونکي هر یو ستاسو په درانه خدمت کې یو. ښه نو ګرانو زده کوونکو تاسې هم کولی شئ چې د لیدونکو سره روغبړ وکړئ. د صنف ښوونیزې خپرونې درنو لیدونکو سلام. په دې هیله چې لومړنۍ خپرونه مو څارلې وي او تېر درسونه مو زده کړي وي. سلام درنو دوستانو، یو ځل بیا د صنف ښوونیزې خپرونې ته په خیر راغلی او موږ هم ستاسو په خدمت کې یو. قدرمنو دوستانو زما سلامونه او نیکې هیلې هم ومنئ، په دې هیله چې قلمونه او کتابچې له ځان سره ولرئ او د درس مهم ټکي یادښت کړئ. ډېر ښه زده کوونکو. ښه نو مخکې له دې چې د نن ورځې درس پیل کړو، څوک به ماته ووایي چې په تېر لوست کې مو څه لوستلي وو؟ مهرباني بریال جانه. معلم صاحب په تېر درس کې مو مخلوط د مخلوط ډولونه او د هغه اجزاوې لوستې وې. آفرین، شاباس بریال جانه. ښه نو اوس به موږ ته عمر جان ووایي چې مخلوط څه شی دی؟ معلم صاحب مخلوط هغه مواد دي چې دوه خالصو مادو له یو ځای کېدو څخه لاسته راغلي وي او جوړونکو مواد یې کیمیاوي او فزیکي خواص یې له لاسه نه وي ورکړی. آفرین عمر جانه، تېر درس مو ښه په یاد و. ښه نو ګرانو زده کوونکو راځئ چې د نن ورځې د درس عنوان او موخې په سکرین باندې ګورو. د درس عنوان د محلولونو ډولونه او د حل شویو موادو د اندازې له پلوه محلولونه. د زده کړې موخې: زده کوونکي به د درس تر پای وکولای شي چې د محلولونو ډولونه له بېلګو سره بیان کړي، غیرمشبوع، مشبوع او مافوق مشبوع محلولونه توضیح او جوړ کړي، انحلالیت تعریف او د حلېدو عملیه تشریح کړي. درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو نننی درس د محلولونو له ډولونو نه پیلوو. محلولونه په درې فزیکي حالاتو یعنې په جامد، مایع او غاز ډول شتون لري. همدارنګه ټول حلیدونکي او حل کوونکي مواد کوم چې د جامد، مایع او غاز حالتونو درلودونکي دي د محلولونو د جوړېدو سبب ګرځي. باید یادونه وکړم چې په هره بېلګه کې یوه برخه د حل کېدونکي او بله برخه د حل کوونکي په توګه په نظر کې نیول شوې ده. زیاتره الیاژونه جامد محلولونه دي چې په هغو کې د دوو یا د دوو څخه زیات د فلزونو اتومونه په یو ناوخته توګه یو بل سره مخلوط شوي دي. یو الیاژ هر وخت د خپلو جوړونکو برخو د خواصو سره توپیر لري. معلم صاحب کېدلی شي چې په دې اړه موږ تاسې یوه بېلګه وړاندې کړئ؟ ولې نه ښه بیرجانه، تاسو سکرین ته متوجه شئ. د اوسپنې الیاژونه د اوسپنې په نسبت ډېر کلک او د زنګ وهلو په مقابل کې ډېر مقاومت لري. همدارنګه د سرو زرو او سپینو زرو الیاژونه هم کلک او د سختۍ درجه یې زیاته ده. د دې ترڅنګ د برونزو الیاس چې له مسو او جستو څخه جوړ شوی د جوړونکو عناصرو په نسبت ډېر کلکوالی لري. زده کوونکو باید ووایم چې اوبلن محلولونه چې حل شوې ماده یې جامد، مایع او غاز وي په بیولوژیکي او کیمیایي تعاملونو کې ډېر زیات اهمیت لري او دا ډول محلولونه بیا په 9 ډوله دي. تاسې اوس سکرین ته متوجه شئ. ګرانو زده کوونکو لکه څرنګه چې تاسو په دې جدول کې ګورئ، په لومړی ردیف کې حل شوې ماده، په دویم ردیف کې حل کوونکې ماده او په وروستی ردیف کې د محلولونو بېلګې ذکر شوي دي. دا جدول موږ ته دا راپه کوي که چیرته حل شوې ماده او حل کوونکې ماده دواړه غاز وي نو بېلګه به یې هوا وي. لکه څنګه چې تاسو په دې جدول کې وینئ، په لومړي ردیف کې حل شوې ماده، په دویم ردیف کې حل کوونکې ماده او په وروستي ردیف کې بیا د هغوی بېلګې ذکر شوي دي. دا جدول موږ ته دا راپه کوي چې که چیرته حل شوې ماده او حل کوونکې ماده دواړه غاز وي نو بېلګه یې هوا ده. دومه بېلګه به یې اوس موږ ته عمر جان تشریح کړي. سمه ده معلم صاحب. په دویمه بېلګه کې که چیرې حل شوې ماده غاز وي او حل کوونکې ماده مایع اوسېږي نو بېلګه به یې کوکاکولا وي. ډېر ښه، شاباس. ښه نو بیا درېیمه شمېره به یې بریال جان موږ ته تشریح کړي. سمه ده معلم صاحب. په درېیمه بېلګه کې که چیرې حل شوې ماده غاز او حل کوونکې ماده جامده وي نو بېلګه به یې په پلاتین کې هایدروجن وي. آفرین، شاباس بریال جانه. ښه نو اوس به یې څلورمه شمېره موږ ته شبیر جان تشریح کړي. معلم صاحب
څلورمې شمېرې وایي چې که چیرې حل شوې ماده مایع او حل کوونکې ماده هم مایع وي نو بېلګه یې به الکول په اوبو کې وي. آفرین، شاباس شبیر جانم. ښه نو وروستۍ شمېرې به هم زه تاسو ته تشریح کړم. په 5مه شمېره کې که چیرې حل شوې ماده مایع او حل کوونکې ماده ګاز وي نو بېلګه به یې هم د اوبو بړاس په هوا کې وي. په 6مه شمېره کې که چیرې حل شوې ماده مایع او حل کوونکې ماده جامد وي نو بېلګه به یې هم کریستالي اوبه وي. په 7مه شمېره کې که چیرې حل شوې ماده جامد او حل کوونکې ماده هم جامد وي نو بېلګه به یې الیاژونه وي. همداراز په 8مه شمېره کې که چیرې حل شوې ماده جامد او حل کوونکې ماده مایع وي نو د دوی بېلګه به هم په اوبو کې مالګه وي. او بالاخره که په 9مه شمېره کې که چیرې حل شوې ماده جامد او حل کوونکې ماده هم ګاز وي نو بېلګه به یې په دود کې کاربن وي. ښه نو زده کوونکو پوه شولئ؟ هو معلم صاحب. معلم صاحب څو ځلې مو د الیاژونو یادونه وکړه. دا الیاژ څه شی دی؟ آفرین شبیر جانه، ډېره ښه پوښتنه مو وکړه. الیاژونه د 2 یا څو جامدو مادو یو ځای کېدو ته وایي. یعنې جامد په جامد کې محلول ته الیاژ ویل کېږي. ښه نو فکر کوم چې ستړي نه یئ. په هر صورت د خپرونې په دې برخه کې به یوه لنډه دمه واخلو. درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو یوه لنډه دمه اخلو او بیرته زه راګرځو. بیا هم سلام. د سم ښوونیزه خپرونه ده په دې هیله چې د تېرې برخې درسونه مو هم له موږ سره څارلي اوسي. ښه نو زده کوونکو چمتو یې چې درس ته دوام ورکړو؟ خوښه مو ده معلم صاحب. ډېر ښه. نو د خپرونې په دې برخه کې به د محلولونو په ډلبندۍ باندې خبرې وکړو. خو لومړی باید ووایم چې محلولونه زموږ د ورځني ژوند یوه مهمه برخه ده، ځکه په هغه مروجو شیانو کې چې موږ په خپل ورځني ژوند کې هغوی کاروو محلولونه شتون لري، لکه نوشابې، لکه خوشبویې او داسې نور. ښه دا چې د محلولونو ډولونه څه دي دا به په سکرین باندې وګورو. محلولونه په اوبو کې د حلېدو او نه حلېدو له پلوه په لاندې دوو برخو ویشل شوي دي چې عبارت دي له اوبلن محلولونه او غیر اوبلن محلولونه. ښه نو ګرانو زده کوونکو دا چې اوبلن محلولونه کوم ډول محلولونو ته وایي تاسې دلته متوجه شئ؟ اوبلن محلولونه هغه محلولونو ته ویل کیږي چې په هغې کې یوه ماده په بشپړه توګه په اوبو کې حل کیږي، یعنی اوبه د حل کوونکې مادې یا محلل په توګه عمل کوي. د اوبلن محلولونو بیلګه لکه په اوبو کې بوره او کاربن دای اکساید. ښه دا چې غیر اوبلن محلولونه کوم ډول محلولونو ته وایي تاسې یو ځل بیا هم سکرین ته متوجه شئ. غیر اوبلن محلولونه دا محلولونه په بشپړه توګه د اوبلن محلولونو برعکس دي، ځکه چې په دې کې موجود محلل اوبه نه دي، بلکې کېدلی شي چې یو بل څه لکه بنزین، ایتر او نور وي. د دې ډول محلولونو له بیلګې څخه کولی شو په بنزینو کې له فینولفتالین څخه یادونه وکړو. ښه نو ګرانو زده کوونکو تر دې ځایه خو به کومه ستونزه نه لرئ، کوي چې بیا یې تکرار کړم؟ نه معلم صاحب، مشکل نشته. ښه نو ګرانو زده کوونکو د خپرونې په دې برخه کې به په محلول کې د حلېدونکې مادې د اندازې له پلوه د محلولونو په ډلبندۍ باندې بحث وکړو. په محلول کې د حلېدونکې مادې د اندازې له پلوه محلولونه په 3 ډولو باندې ویشل شوي دي چې مشبوع محلول، غیرمشبوع محلول او مافوق مشبوع محلول په نوم یادېږي. ښه نو دا چې مشبوع محلول څه شی دی دا به په سکرین باندې ګورو. مشبوع محلول کله چې په محلل یا حل کوونکې ماده کې حلېدونکې ماده نوره د حل وړ نه وي نو مشبوع محلول لاسته راځي. په دې ډول محلول کې د تعادل په حالت کې د حلېدونکې مادې د حلېدو چټکتیا او کریستل کېدل مساوي دي. ښه نو راځئ چې د غیر مشبوع محلول تعریف هم په سکرین باندې وګورو. غیر مشبوع محلول هغه محلول چې لا هم کولای شي حلېدونکې ماده په حل کوونکې ماده کې حل کړي د غیر مشبوع محلول په نوم یادېږي. مشبوع او غیر مشبوع محلولونه خو مو وپېژندل. دا چې مافوق مشبوع محلول کوم ډول محلول دی دا به په سکرین باندې ګورو. مافوق مشبوع محلول که چیرې د تودوخې او فشار په مرسته په یوه حل کوونکې ماده کې د حلېدونکې مادې زیاته اندازه حل کړو نو مافوق مشبوع محلول لاسته راځي. د حلېدونکې مادې دا اضافي ذرې وروسته د تبلور د پروسې په مرسته د کریستال په شکل جلا کیږي. معلم صاحب کېدلی شي د دې په اړه موږ ته یو بېلګه ووایې؟
حتما یې درته وایم بریال جانه، تاسې متوجه اوسئ. تاسې کولی شئ چې یوه کاشوغه بوره په 1 ګیلاس اوبو کې په اسانۍ سره حل کړئ چې دا یو غیر مشبوع محلول دی. خو که چیرې د بورې اندازه په 1 ګیلاس اوبو کې ورزیاته کړو نو وبلیدل شي چې اضافي بوره نوره نه حل کیږي او د ګیلاس په ښکتنۍ برخه کې پاتې کیږي چې دا یو مشبوع محلول دی. همدارنګه که چیرې د اوبو په محلل کې د بورې انحلالیت د تودوخې په واسطه پورته ویسو نو موږ ته به مافوق مشبوع محلول لاسته راشي. ښه نو که دا خبرې عملاً په یو فعالیت کې ترسره کړو نو خوښه مو ده؟ هو معلم صاحب، خبر شي. ښه نو د دې فعالیت د ترسره کېدو لپاره دې توکو او لوازمو ته اړتیا لرو. کارېدونکي توکي او لوازم: 250 ملي لیتره بیکر، د موادو نیونکي کاشوغه، د تودوخې سرچینه، ناسوزه جالۍ، سیپایه یا سټینډ او ښورونکې میله. قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، د دې فعالیت د ترسره کېدو څخه مو موخه مشبوع، غیر مشبوع او مافوق مشبوع محلولونو تیارول دي. لکه څنګه چې تاسې وینئ زما ګران زده کوونکي هم د تجربې د میز ترڅنګ ما سره څنګ کې ولاړ دي او غواړي چې په دې فعالیت کې له ما سره مرسته هم وکړي او دا فعالیت له نږدې څخه هم وګوري. ښه نو شبیر جانه، تاسو یوه کاشوغه بوره راواخلئ او په دې 250 ملي لیتره بیکر کې واچوئ. سمه ده معلم صاحب، په دې 250 ملي لیتره بیکر کې یو کاشوغه بوره اچوو. ښه نو عمر جانه، تاسې کولی شئ چې دا بیکر ماته راکئ. مننه. ښه نو اوس به یې ښه سره مخلوط کړو. دا د ګرانو لیدونکو لکه څنګه چې تاسې وینئ یو غیر مشبوع محلول جوړ شو. ښه نو اوس به عمر جان څه کوي؟ عمر جان به د دې حلیدونکې مادې اندازه لږه ورزیاتوي تر څو محلول مشبوع شي. دا د په دې محلول کې اوس حلیدونکي مواد ورزیاتو او بیا یې ښه مخلوطوو. معلم صاحب، دا نور نه حل کیږي. ښه، ډېر ښه. درنو لیدونکو، دې نه هم مشبوع محلول جوړ شو. ښه نو اوس به موږ سره بریال جان مرسته وکړي. بریال جانه، تاسو داسې وکئ چې دا محلول راواخلئ او د تودوخې سرچینې د پاسه کیږدئ او د حلیدونکې مادې اندازه هم ورزیاته کړئ تر څو یو مافوق مشبوع محلول جوړ شي. سمه ده معلم صاحب، ولې نه؟ اول د تودوخې سرچینه روښانه کوو. زه به هم له تاسو سره مرسته وکړم. او بیا دا محلول پرې دغسې له پاسه ږدو. خدمت یې پرېږدئ، زه به یې حل کړم. او بوره لږه نور هم ورزیاتوو. ګرانو لیدونکو، دا هم یو مافوق مشبوع محلول دی چې له سړېدو وروسته بیا اضافي حلیدونکي مواد ترې جلا کیږي. قدرمن عزیزانو، دا هم و زموږ فعالیت. د خپرونې په دې برخه کې به یوه لنډه دمه واخلو او د دمې نه وروسته بیا هم ستاسو په خدمت کې یو. قدرمنو لیدونکو او ګران زده کوونکو، د خپرونې درېیمې برخې ته مو هرکلی کوم. په خیر راغلی. په دې هیله چې تر دې دم پورې مو درس په دقت څارلی اوسي. ښه نو ګرانو زده کوونکو، د خپرونې په دې برخې کې چمتو یې چې د درس په موضوعاتو پیل وکړو؟ هو معلم صاحب، چمتو یو. ډېر ښه. ښه نو تاسو سکرین ته متوجه شئ تر څو انحلالیت او پر هغې اغېزمن عوامل وپېژنو. د حلونکي او حلیدونکي جامدې مادې په هر ترکیب کې د تودوخې په ټاکلې درجه کې یوه اندازه حلیدونکي ماده په یوې ټاکلې اندازې حل کوونکې ماده کې حل کیدای شي او دا اندازه د حلیدونکي مادې د ماهیت، حلونکي او د تودوخې د درجې تابع ده. نو اوس به نو شبیر جان پر انحلالات د اغېزمن عواملو نومونه واخلي. معلم صاحب، پر انحلالیت اغېزمن عوامل د حلیدونکي مادې له ماهیت، حلونکي او تودوخې له درجې څخه عبارت دي. ډېر ښه شبیر جانه، د دې ښکاري چې درس ته دې پوره توجه وه. معلم صاحب، زه یوه پوښتنه لرم. مهرباني، په خدمت کې یم. معلم صاحب، یو حلیدونکي ماده څه ډول په یو حلونکي کې حلیږي؟
آفرین بریال جانه، ډېره ښه پوښتنه مو وکړه. تاسې سکرین ته متوجه شئ؟ کله چې د خوړو جامده مالګه سودیم کلوراید په اوبو کې واچول شي، د سودیم او کلوراید ایونونه د خوړو د مالګې د کرسټالونو له سطحې جلا کیږي او د حلوونکي په طرف حرکت کوي. دا په دې ډول دی چې د اوبو مثبت ایون د مالګې له منفي ایون سره نښلي او برعکس د اوبو منفي ایون د مالګې له مثبت ایون سره نښلي. ذرې یا ایونونه له کرسټالونو څخه جلا کوي او بالاخره دا ډول محلول ترې جوړیږي. ښه نو چې له یاده مې ونوځي، په دې برخه کې د انحلالیت تعریف هم را سره یو ځای په سکرین باندې وګورئ. انحلالیت د حلېدونکې مادې ټاکلې کچه چې د تودوخې په ټاکلې درجه کې د مشبوع محلولونو د لاسته راوړلو لپاره په کار وړل کیږي د انحلالیت په نوم یادیږي، یا په بل عبارت د تودوخې په ټاکلې درجه کې په معینه اندازه محلل یا حل کوونکي کې په زیاته اندازه د حلېدونکې مادې حل کېدو ته انحلالیت وایي. د غیر مشبوع او مشبوع محلول اړیکو ترمنځ او د خوړو د مالګې د انحلالیت په اړه د لا وضاحت لپاره سکرین ته متوجه شئ. لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې وینئ، په ټیټه تودوخه کې د مالګې انحلالیت لږ او غیر مشبوع محلول جوړ شوی دی، خو په لوړه تودوخه کې بیا د مالګې انحلالیت زیات او مشبوع محلول جوړ شوی دی. ښه نو ګرانو زده کوونکو، تر دې دمه خو به کومه ستونزه نه لرئ. که ستونزه لرئ نو ووایئ، او که نه لرئ نو بیا مخته ځو. نه معلم صاحب، مشکل نشته. ډېر ښه، نو مخته ځو. غواړم چې له تاسو وپوښتم چې د حلېدونکي او همداراز د حلوونکي مادې متقابل عمل څه شی دی؟ د اندېښنې او حیرانۍ خبره نه ده، د دې په خاطر چې د حلېدونکي او حلوونکي مادې متقابل عمل باندې ځان پوه کړو، په اړه به معلومات په سکرین باندې ګورو. د موادو انحلالیت په یو بل کې په بشپړه توګه سره توپیر لري. د دې امکان شته چې یوه ماده په حلوونکي کې په هر نسبت حل شي او یا دا چې په بل حلوونکي کې په محدود ډول حل شي. همدارنګه کیدای شي چې یوه ماده په بل حلوونکي کې هیڅ حل نشي. په عمومي ډول یو شان مواد یو په بل کې ښه حل کیږي. د بیلګې په توګه د نفتالین هایدروکاربون په بنزین کې ښه حل کیږي، خو په الکولو کې په ښه توګه نه حل کیږي. همدارنګه د نفتالین مرکبونه په اوبو کې هیڅ نه حل کیږي، یعنی یو شان مواد یو په بل کې حل کیږي. دغه راز موبلایل په پټرولو کې حل کیږي. دواړه ذکر شوي مادې غیر قطبي دي چې په ترکیب کې د هایدروجن او کاربن شتون زیات دي. له بل پلوه غوړي په اوبو کې نه حل کیږي، ځکه اوبه یوه قطبي ماده ده په داسې حال کې چې غوړي قطبي نه دي. معلم صاحب، کېدلی شي چې لږ واضح کړئ چې کوم عوامل په انحلالیت اغیزې لري؟ ډېر ښه مرجانه، ډېره ښه پوښتنه مو وکړه. درنو لیدونکو، تاسې هم متوجه اوسئ. د یوې مادې حلېدل په بله ماده کې د ذرو یا هم د مالیکولونو یا هم آیونونو ترمنځ د جذب په نسبي قواو پورې اړه لري. معلم صاحب، که په یو بېلګه کې موږ ته واضح شي نو مهرباني به مو وي. خو ولې نه بریال جانه، که فرض کړو چې د حلېدونکو ذرو ترمنځ او همداراز د حلوونکو ذرو ترمنځ د جذب قوي قوې شتون لري، خو که چیرې د حلېدونکو او همداراز د حلوونکو قوو ترمنځ د جذب ضعیفه قوې شتون ولري، نو د جذب قوي قوې تر هغې پورې چې حلېدونکي او همداراز حلوونکي مادې یو له بل سره مخلوط نشي، په خپل ځای پاتې کیږي، چې د حلېدونکو او همداراز د حلوونکو مادې سیستم به ډېره لږه انرژي ولري. معلم صاحب، د دې لپاره چې یوه ماده په بلې ماده کې حل شي څه باید وشي؟ ډېر ښه شبیر جانه، د دې لپاره چې یوه ماده په بلې مادې کې حل شي نو 3 کاره باید وشي. دا چې دا 3 کارونه څه دي، تاسو سکرین ته متوجه شئ. د دې لپاره چې یوه ماده په بله ماده کې حل شي باید لاندې 3 کارونه ترسره شي. لومړی، حلېدونکي ذرې باید یو له بله جلا شي. دویم، د حلوونکي یا محلل د ذرو یوه برخه باید یو له بله جلا شي ترڅو حلېدونکو ذرو ته فضا رامنځته شي. دریم، حلوونکي او حلېدونکي ذرې یو تر بله اړیکې ټینګوي. د حلوونکو او حلېدونکو ذرو د جلا کولو لپاره باید یوه اندازه انرژي جذب شي، چې د جذب په اساس د حلوونکو او حلېدونکو ذرو انرژي ازادیږي چې د دغه بدلونونو په پایله کې د محلولونو د جوړېدو عملیه صورت نیسي. درنو لیدونکو، په دې هیله چې تر دې دم پورې مو درسونه په دقت څارلي اوسي او د درس مهم ټکي مو هم له ځان سره نوټ کړي اوسي.
ښه نو ګرانو زده کوونکو اوس نو هم د همدې معلوماتو په اړه چې تاسو په سکرین باندې ولیدل غواړم چې تاسو نه یو څو پوښتنې وکړم. لومړی به بریال جان ووایي چې د دې لپاره چې یوه ماده په بلې مادې کې حل شي لومړی باید څه وشي بریال جانه؟ معلم صاحب لکه څنګه مو چې په متن کې ولیدل لومړی باید حلېدونکي ذرې یو له بله جلا شي. آفرین شاباس بریال جانه. ښه نو اوس به عمر جان ووایي چې په دویمه مرحلې کې څه کیږي؟ معلم صاحب په دویمه مرحله کې باید د حلونکو د ذرو یو برخه یو له بله جلا شي تر څو حلېدونکو ذرو ته فضا رامنځته شي. آفرین عمر جانه شاباس. ښه نو وروستۍ مرحله به یې هم موږ ته شبیر جان تشریح کړي. معلم صاحب په دې مرحلې کې حلونکي او حلېدونکي ذرې یو له بل سره اړیکې ټینګوي. د حلونکو او حلېدونکو ذرو د جلا کولو لپاره باید یو اندازه انرژي جذب شي چې د جذب په اساس د حلونکو او حلېدونکو ذرو انرژي ازادیږي چې د همدغو بدلونونو په پایلو کې د محلولونو د جوړېدو عملیه صورت نیسي. ډېر ښه. د تاسو ټولو ډېره زیاته مننه چې په ننني درس کې مو راسره فعاله ونډه واخیسته. ښه نو اوس سکرین ته متوجه شئ تر څو په اوبو کې د بورې د انحلالیت په اړه یو تصویر وګورو. ښه نو لکه څنګه چې تاسې په دې تصویر کې وینئ بوره حلېدونکې او همداراز اوبه حلونکې ماده ده. ښه نو تر دې ځایه که کومه ستونزه لرئ نو مهرباني وکړئ. نه معلم صاحب مشکل نشته. په دې هیله چې نن درس ته مو پوره پاملرنه کړې اوسي او د کیمیا ننني موضوعات مو هم له ځان سره نوټ کړي اوسي. ښه نو دا چې د نن ورځې د درس پایلې څه دي دا به په سکرین باندې ګورو. د زده کړې پایلې زده کوونکو زده کړل چې محلولونه په 3 فزیکي حالتونو یعنی ګاز، مایع او جامد ډول شتون لري. همدارنګه ټول حل کوونکي او حلېدونکي مواد چې د ګاز، مایع او جامد حالت درلودونکي دي د محلولونو د جوړېدو سبب ګرځي. محلولونه په اوبو کې د حلېدو او نه حلېدو له پلوه په 2 برخو ویشل شوي دي چې عبارت دي له اوبلن محلولونو او غیر اوبلن محلولونو څخه. محلولونه د حلېدونکي مادې د اندازې له پلوه په 3 برخو ویشل شوي دي چې له مشبوع، غیرمشبوع او مافوق مشبوع محلولونو څخه عبارت دي. د تودوخې په ټاکلې درجه کې په معینه اندازه محلل یا حلونکي کې په زیاته اندازه د حلېدونکي مادې حل کېدو ته انحلالیت وایي. په عمومي توګه یو شان مواد یو په بل کې حل کیږي. قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې نننۍ ښوونیزه خپرونه مو ټوله پوره لیدلې اوسي تر بلې خپرونې پورې چې زه او زما ګران زده کوونکي ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږو. الله پامان.